محترم ملمنو او زما د مدرسه سیرت الفرقان وګو ملګرو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن زما تقریر موضوع د علم دولت به څنګه ملاویږي. محترم اوریدونکو، انسانیت بغیر د علم ننګه دی او د انسانیت او حیوانیت ترمنځ ولې فرق په علم سره کیږي. د دنیا د هر قسم دولت دپاره زوال دی، لیکن علم داس زوال دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمای رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجهال مال فإن المال يغنى عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال. یعنې موږ د الله تعالی جل جلاله په دې فیصلې راضي وو چې موږ ته علم راکړی او جاهلانو ته مال ورکړی. مال زر دی چې پناه کېدونکی دی او علم همیشه باید پاتې کېدونکی دی. محترمو حاضرینو، دا